د لومړي پړاو ځواب لپاره ښاغلی جاوید اختر رابولو. تاسو 7 دقیقې وخت لرئ. مهرباني وکړئ له همدې شیبې یې تنظیم کړئ. زه په رښتیا ډېر خوشحاله یم چې مفتي صاحب دا خبره هم ومنله چې په طبیعت کې عدالت نشته. نو په همدې اساس په هر هغه څه کې چې د انسان له لوري رامنځته شوي عدالت نشته. زه غواړم تاسو ته یوه خبره وکړم او تاسو هم په اړه پلټنه وکړئ. کله چې تاسو باغ ته ځئ او هلته ښکلي ګلان وینئ خو یو یې هم طبیعي نه دی. دا ټول یو له بل سره پیوند شوي دي. هغه ګلان چې په ځنګل کې راټوکېږي بالکل عادي وي. هغه ګلان چې تاسو یې په باغونو کې وینئ او واه واه ورته کوئ دا د انسان د لاس جوړښت دی. د بېلابېلو ګلانو د پیوند له لارې رامنځته شوي او بیا سره پیوند شوي دي. طبیعي نه ده که تاسو ځنګل ته ولاړ شئ نو هلته به د ګلاب ګل وینئ. دا ټول د انسان لخوا جوړ شوي دي. انسانانو ډېر کارونه ترسره کړي دي. بله دا چې تاسو زما د یوې پوښتنې ځواب هم نه دی ورکړی او زه په دې اړه ګیلمن یم. ایمان څه شی دی؟ اول یې له ما غواړئ ته منطقي انسان یې او ټول منطقي دلایل لرې، ټول شواهد لرې، نو بیا ولې ایمان غواړئ؟ تاسو وایاست تسلیم شئ او پوښتنه مه کوئ. هیڅ دین د هر ډول پوښتنې اجازه نه ورکوي بلکې خلک له ډېرو پوښتنو منع کوي او وایي چې بېلارې کوي مو. تاسو ولې خلک منع کوئ؟ حقیقت دا دی چې د بشر تاریخ څه شی دی. د بشر تاریخ دا دی چې په نړۍ کې دوه ډوله انسانان شتون لري. یوه ډله هغه انسانان چې د خپلې ناپوهۍ او جهل عبادت یې کړی دی او بله ډله انسانان هغه دي چې له خپلې ناپوهۍ او جهل سره یې مبارزه کړې ده او روښانه کړې ده چې حقیقت څه دی. هغه څه چې نن یې تاسو وایاست دا دی چې تاسو حیران یاست چې د نړۍ څنګه پیدا شوې ده. خلک به حیران وو چې لمر له یوې خوا ولې راپورته کیږي او بلې خواته څنګه لویږي. ته چمتو یې چې یو ګام مخکې ولاړ شي او دا د تل لپاره ومنې. کله چې دې مرحلې ته رسیږي نو وایې په دې اړه پوښتنې مه کوئ. دا ځواک تل او تل به وي. نو بیا دا خبره د کائنات یا عالم په اړه هم ومنئ. څه ستونزه پکې ده؟ یو ګام د عالم له پوښتنې وړاندې ودرېږئ. دا چې تل وو او که نه وو موږ نه پوهیږو. د حیرانتیا خبره دا ده چې د نړۍ ټول دینونه وایي چې دا دنیا څنګه پیدا شوې ده، څنګه به پای ته رسیږي او له مرګ وروسته به څه پیښیږي. هغوی لکه په هر څه پوهیږي. آیا له دوی پرته بل هیڅوک نه پوهیږي چې پخوا ډیناسوران موجود وو؟ هیڅوک نه پوهیږي. د نړۍ په هیڅ دینی کتاب کې د ډیناسور نوم نه دی یاد شوی، خو بیا هم وایي چې څنګه نړۍ د څو ساده درسونو په وسیله تشریح کړي او د نورو ټولو شیانو په اړه ځان پوه ګڼي. دا چې یو څوک وایي موږ په هر څه پوهیږو دا تېروتنه ده. زموږ په وجود کې باید تواضع او عاجزي وي. دا ومنو چې موږ په ډېر څه نه پوهیږو خو موږ د خپلې ناپوهۍ عبادت باید ونه کړو. خپل جهل ونه لمانځو بلکې د پوهېدو لپاره هڅه وکړو. په دې نړۍ کې چې موږ ناست یو دا رڼا، دا برېښنا، دا میکروفون، هغه الوتکه چې پکې راغلی، هغه موټر چې دې ځای ته پکې راغلی، دا ټول د هغو خلکو په لاس جوړ شوي دي چې پوښتنې یې کړي دي او په هر پړاو کې دا پوښتنې ناسمې، مکروه او غلطې بلل شوي دي. تاسو کله تاریخ مطالعه کړئ؟ د دین او ساينس په نوم یو کتاب شته، ډېر په زړه پورې کتاب دی. په دې کتاب کې بیان شوی دی چې له کومه وخته تر اوسه پورې دین د ساينس مخالف پاتې شوی دی، ان تر دې چې د بخار له ماشین سره هم مخالف وو او په دې اړه منظمې فتواوې صادرې شوي دي. واتیکان فتوا صادره کړې ده. دا ډول کار تل کیږي، لکه نن چې په امریکا کې خلاصې ډلې واک ته رسیږي او بیا پر څه ډول څېړنې بندیز لګوي. دا د څه په اړه خبرې کوي؟ د سیل نه وروره، سلول. هو، هغه څېړنې چې د انساني حجرو یعنی سلولونو پر سر ترسره کیږي. کله چې جمهوریت غوښتونکي واک ته رسیږي د انسان پر بدن د څېړنو مخه نیول کیږي. وروره تاسو ولې دومره ویریږئ؟ یو وخت دا مذهبیان له دې څخه ډېر قهرېدل چې انسان د انسان د جوړولو په هڅه کې دی. وروره تاسو څه ستونزه لرئ؟ که هغه بریالي کیږي پرېږدئ چې جوړ یې کړي. دا ټولې ویرې ولې دي؟ دا ټول هغه څه چې نن یې ناممکن بولئ څنګه ممکن شول؟ یوه کیسه را په یاد شوه. کله چې زه د شپږم ټولګي زده کوونکی وم، په ریاضي کې ډېر کمزوری وم. یو خصوصي استاد راته ونیول شو.
هغه ماته 1 2 3 4 5 6 راوښودل. مفتي صاحب هغه ورځ زه هیڅ کله نشم هیرولی. هغه ورځ چې ده راته وویل 2 1 څه شی دی او 3 4 څه معنا لري. داسې مې احساس کوه لکه سر مې چې 2 ټوټې کېږي. ګواکې دا سړی راته وایي لاړ شه د دیوال دننه قدم کېږده. خو نن زه پر هغو خبرو خاندم. نن هغه څه چې ستاسو له ذهنه پورته دي او تاسو یې په لیدلو او اورېدلو حیرانېږئ، یو وخت به راشي چې عادي به ښکاري. دا شیان رامنځته شوي دي. دا د انساني تاریخ برخه ده، نو ځکه دومره ژر پرېکړې مه کوئ. لږ تواضع اختیار کړئ او ووایاست زه نه پوهېږم. د دې خبرې ویل څه ستونزه نه لري. دا نړۍ څومره پراخه ده، کله پیدا شوې ده او تر کله به دوام کوي موږ نه پوهېږو، خو تاسو یې د پیدایښت تاریخ ټاکئ. ستاسو د وینا له مخې دا 14 میلیارده کاله عمر لري. نو لکه څنګه چې ښکاري تر دې مخکې په زرګونه میلیونونه او میلیاردونه کلونو کې خدای څه کول؟ چوپ ناست و او ستونزه یې ایسته. بیا یې له ځان سره وویل چې باید یو کار وکړم، وخت ښه تېرېږي، نو عالم پیدا کړم. لږ فکر وکړئ، که هغه ازلي او تلپاتې دی نو آیا دا نړۍ هم ازلي نه ده؟ دا عالم خو مخلوق دی، نو له دې مخکې څه و؟ خدای څه کول؟ دا څه ډول خبرې دي؟ او دا خبره ډیره ساده ده. موږ ورو ورو معلومات ترلاسه کوو. 2000 یا 2500 کاله وړاندې چې تاسو ته یو څه ویل شوي وو تاسو هم منلي وو او تر نن په 2500 کاله پخوانیو خبرو باور لرئ. حال دا چې هر څه بدل شوي دي او لا هم د بدلیدو په حال کې دي. ساینس دا دعوا نه لري او فلسفه هم دا دعوا نه کوي چې موږ پر هر څه پوهیږو، بلکې هغوی وایي هر څومره چې موږ ډیر معلومات ترلاسه کوو هغومره دا درک کوو چې موږ څومره کم پوهیږو. نو راځئ چې د خپل جهل سره مبارزه وکړو او عبادت یې ونه کړو. وخت پای ته ورسید. مننه. مفتي صاحب له تاسو هم ډیره مننه. د دوهم پړاو ځواب لپاره مفتي صاحب را بولم. تاسو بیا هم 9 دقیقې وخت لرئ. مننه. ښاغلی جاوید اختر بیا دا خبره تکراروي چې د ایمان معنا بیان کړئ. ما وویل چې ایمان سم هم کېدی شي او ناسم هم، او نن موږ د ایمان پر موضوع بحث نه کوو بلکې د حقیقت پر موضوع او په دې چې آیا خدای شته کنه بحث کوو. آیا خدای شته او کنه شته؟ له دې دوو کوم یو سم دی؟ اوس که تاسو دې ته ایمان ووایاست او که باور، دا په ما پورې تړاو نه لري. همدارنګه تاسو وویل چې دین خلک له پوښتنې کولو منع کوي. زه وایم هر څوک چې د پوښتنې مخنیوی کوي ودې یې کړي، خو زه یې مخنیوی نه کوم. پوښتنه وکړئ، باید پوښتنه وشي. د پوښتنې پر اساس موږ مخته ځو، پرمختګ کوو. همدا وجه ده چې نن زه دلته ولاړ یم. خو پوښتنه یوازې له خدایه نه کیږي، له تاسو هم کیږي، له الهاده هم کیږي. پوښتنه یوازې له دین نه ده، له هر څه کیږي. او نن زه پوښتنه کوم او هیله لرم چې ځواب به راکړئ. که څه هم تاسو تر اوسه د امکان او وجوب برهان ته ځواب نه دی ویلی، خو دا پرېږدو. تاسو وویل چې ولې عالم ازلي نه بولو؟ ځکه چې په منطقي ډول دا امکان نه لري چې نړۍ دې ازلي وي. ځکه نړۍ ممکن الوجود ده، د زمان او مکان په قید کې ګیره ده، او هر هغه څه چې د زمان او مکان په قید کې وي هغه ممکن الوجود وي، او هر هغه څه چې ممکن الوجود وي پیل لري، او هر څه چې پیل ولري هغه ازلی کېدی شي، او هر څه چې پیل ولري هغه ازلی نشي کېدی. دا یو عادي خبره ده. تاسو وویل چې د نړۍ په هیڅ دینی کتاب کې د ډایناسور نوم نه دی یاد شوی. له بده مرغه تر اوسه ما هم په هیڅ ریاضي کتاب کې د ډایناسور نوم نه دی لیدلی. نو آیا دا معنا لري چې د ریاضي ټول کتابونه بې ګټې دي؟ هیڅ کله نه. د وحی او دینی کتابونو موضوع دا نه ده چې زه درته ووایم بایسیکل څنګه جوړیږي، یا دا چې ډایناسوران څه وخت موجود وو. دین د اخلاقو درس ورکوي. راغلی دی چې د خدای په اړه خبرې وکړي. راغلی دی چې موږ ته د ماوراء الطبیعت حقیقت راوښیي. آیا دین د ساينس مخه نیسي؟ نه، دین د ساينس مخه نه نیسي. دین سایناتیزم یعنی افراطي ساينس پالنه معنی کوي. هغه څه چې ښاغلی جاوید اختر پرې اخته دی. د ساينس او سایناتیزم ترمنځ توپیر موجود دی. سایناتیزم دا دی چې تاسو ساينس او ساينسي میتود د علم د ترلاسه کولو یوازینۍ سرچینه وبولئ.
دا سایناتیزم دی او مونږ یې ردوو. موږ د پرمختګ او ساينس غوښتونکي یو. زمونږ تاریخ مطالعه کړئ. تاسو ته به دا خبره روښانه شي، خو دا بله موضوع ده. ښاغلي اختر وویل چې واتیکان فتوا ورکړې ده. حال دا چې واتیکان له فتوا سره تړاو نه لري. دا دوه متضادې اصطلاحګانې دي. همدارنګه یې وویل مونږ نه پوهېږو که نه پوهېږي، نو په ښکاره ووایه چې نه پوهېږي. په دې کې څه ستونزه ده؟ زه هم همدا وایم، ووایاست نه پوهېږم. خو ولې؟ تاسو ادعا کوئ چې خدای نشته، نو ووایاست نه پوهېږم. امکان لري چې وي او امکان لري چې نه وي. خو کله چې تاسو ووایاست خدای وجود نه لري، دا یوه ادعا ده. نو د ثبوت بار لکه څنګه چې زمونږ پر غاړه دی، ستاسو پر غاړه هم دی. خدا چې ولې داسې ده زه تشریح کوم. ولې دا موضوع هم داسې ده. له فلسفي پلوه دا ضروري نه ده چې انسان یوازې مثبت ادعا وکړي او که منفي ادعا وکړي. نو د ثبوت بار د حتمي د هغه پر غاړه وي. د بیلګې په توګه که زه ووایم په هغه کور کې څوک نشته، نو ما د پوهېدو ادعا کړې ده. خو که ووایم زه نه پوهېږم، کیدای شي څوک په هغه کور کې وي او کیدای شي چې نه وي. دا ادعا نه ده. خو کله چې زه وایم هلته هیڅ څوک نشته یا وایم هلته څوک شته، دا دواړه ادعاوې دي او د ثبوت بار یې زما پر غاړه دی. ما فلسفي استدلال وړاندې کړ، اوس یې تاسو خلاف ثابت کړئ. او په پای کې هغه وویل چې خدای د انسانانو له پیدایښت څخه مخکې 150 کاله مخکې یا میلیونونه کاله مخکې څه کول. محترم صاحب، په هر حال زه جواب ورکوم، تاسو د درناوي وړ شخصیت یاست. که تاسو نه وای زه به اصلا د بحث ته نه داخلېدم. 100 کاله مخکې، 100 کاله وروسته، مخکې، وروسته او اوس دا ټول داسې الفاظ دي چې له زمان سره تړاو لري. زمان د کائناتو له پیل وروسته رامنځته شوی دی. نو دا پوښتنه چې خدای له دې مخکې څه کول یوه غیر منطقي پوښتنه ده. دا مبالغه ده. یعنی تاسو ووایاست د نړۍ له پیدایښت څخه مخکې خدای څه کول. حال دا چې مخکې له زمان سره تړاو لري او هغه مهال زمان موجود نه و، نو ځکه دا پوښتنه د خدای په اړه ناسمه ده. بله نکته دا ده چې د امکان او وجوب برهان چې ما تاسو ته وړاندې کړ، تاسو بیا هڅه کوئ چې په خلا کې د خدای یادونه وکړئ او ووایاست چې پخوا معلوم نه و او ساينس معلوم کړ. وګورئ، زه یې په یو ساده مثال کې درته تشریح کوم. هغه خلا چې تاسو یې یادونه کوئ، هر هغه څه چې ساينس ثابت کړي بېشکه ممکن الوجود دي، که هغه ځواک وي، که ماده وي او که انرژي. نو زمونږ پوښتنه حتی په هغه حالت کې هم پر ځای ده تر هغه چې تاسو واجب الوجود ته ورونه ګرځئ او د تسلسل تر نامتناهیه هم ممکن نه دی. په علمي نړۍ کې نو دا بدیهي ده چې باید په یو ځای کې ودرېږئ. هماغه ځای خدای دی. بله خبره دا چې هو، همدا اوس هر چیرې چې ودرېږئ هماغه ځای خدای دی. د زمان یادونه وشوه، یوه خبره را په یاد شوه، د خلا خدایه بخښنه غواړم. راځئ په یو مثال کې یې روښانه کړو. فرض کړئ یو موټر دی، څوک یې ویني چې څراغونه یې ډېر ښکلي ښکاري او په خپل ځای سم نصب دی. د موټر فرمان ښه دی، څوکۍ یې څومره ښې طرحه شوي دي، څومره دقیق او منظم کار کوي. هر عقلمن انسان ته دا روښانه ده چې حتما چا دا موټر جوړ کړی دی. اوس که ښاغلی جاوید راشي او ووایي ښاغلیه کاپوت پرانیزئ، هلته انجن دی، همدا انجن موټر ته حرکت ورکوي، نو دا ثابته شوه چې کوم چا دا موټر جوړ کړی دی. دا خبره غیر منطقي او غیر عقلانی ده چې تاسو د انجن په وسیله خلا ثبوت کړئ، خو د موټر جوړېدل د جوړونکي له وجود سره ناممکن وبولئ. آیا دا امکان لري؟ آیا په دې سره پوښتنه په بشپړه توګه ختمیږي؟ هیڅ کله نه. تاسو د ممکن الوجود شیانو په وسیله خلا محسوس کړه او زمونږ مشاهده مو پراخه کړه او اوس مونږ لا ډیر معلومات ترلاسه کړل چې د دې موټر سیستم څومره پیچلی دی. پخوا مو پوهه کمه وه، اوس یې لا له پیچلتیا سره بلد شو. نو اوس مونږ په یقین سره دې پایلې ته رسېدلي یو چې د دې موټر تر شا حتما د چا لاس شته. همدا منطق د نړۍ په اړه هم صدق کوي. ساينس تل په نړۍ کې فزیکی یعنی جسمانی شیان محسوس کوي او یوازې د فزیکی شیانو له لارې حس کولی شي، ځکه تجربوي شواهد له فزیکی نړۍ سره تړاو لري. تاسو هیڅ کله د ساينس په وسیله د ماوراء الطبیعه حقیقت ثابت کولی نشئ. دا د وسایلو سم استعمال دی. دا عیناً هغه کار دی لکه څوک چې د فلز موندونکي آلې
یعنی فلزیاب وکاروي او د پلاستیک د موندلو تمه ترې ولري چې بېشکه سم کار نه دی. مننه.